ایمان پلورونکي 15مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو موږ د کیسې دغه برخه تر رسیدلی وو چې لبالیان سره په هغه دښته کې روان وو چیرې چې د هغه یو ساتونکي بل ساتونکی وواژه او دوی خپل سفر ته ادامه ورکړه. او لبلې خوا د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په امر هغه 4 جاسوسان او 6 نجونې چې هغه هم جاسوسان وي د بحر لخوا د قاهرې په لور باندې را روان وو. رابن او د هغه 4 ملګري او 6 نجونې د 15 کسو ساتونکو په بدرګه د ساحلي محاذ د قاهرې په لور را روان کړی شوی وو. استازي تر هغه د مخ روان شوی وو. بنديان پر اوخانو او د بدرګي عسكر په اسونو سپارو. هغوی له معمول سره مزل کاوه او تم کېدل. هغوی به ویری تر روان وو. د کوم دښمن د حمله ویره ورسره نه و. بنديان به وسلې وو او شپږ جونې وې. د چا د تیښتې ویره هم ورسره نه و. خو هغوی دا هېره کړې وه چې بنديان ټول روزل شوي جاسوسان دي، ان تر دې پورې چې دوی خو جنګیالي جاسوسان هم وو. په هغوی کې چې څوک د سوداګرو په لباس کې نیول شوي وو، هغه چاڼ شوي غشي ویشتونکي او تورې وهونکي هم وو. نجونې هم یوازې نجونې نه وې چې هغوی ته د کمزوري ښځینه ذات په سترګه وکتل شي. د دغو نجونو نازونو او اداګانو د اروپایي رنګونو ښکلا، ځواني او بې حیایي داسې وسلې وې چې ډېرو ځواکمنو واکمنانو ورته وسلې په ځمکه ایښې وې. په ساتونکو قمندان مصری و. هغه ولیدل چې له هغو 6 نجونو نه یوه یې ده ته ډېر ګوري او چې دی ورته وګوري د نجلۍ پر شونډو مسکا خپره شي. دې مسکا مصری ممکاوه. د شپې چې هغوی د لومړي ځل لپاره تم شول، ټولو ته خواړه ورکړای شول. دغه نجلۍ خواړه ونه خوړل. قمندان ته وویل شول چې هغه نجلۍ خواړه نه خوري. هغه د دې نجلۍ سره خبرې وکړې. نجلۍ د هغه پر ژبه خبرې کولې او پرې پوهېده. د نجلۍ اوښکې روانې شوې. هغې وویل زه در سره یوازې خبرې کول غواړم. د شپې چې کله ټول ویده شول نو قمندان پورته شو. هغه نجلۍ راویښه کړه او له نورو یې بېله کړه. نجلۍ هغه ته وویل زه یوه مظلومه نجلۍ یم، سفاهیانو له کوره راتښتولې او له ځانه سره ساتلې یم. بیا په سمندري کښتیو کې له ځان سره راوستلم چې هلته بیا له یو قمندان سره بې واده ښځه وه. د نورو نجونو په باب یې وویل چې له هغوی سره یې په سمندري بیړۍ کې ولیدل. هغوی هم تښتول شوي دي. ناڅاپه په کښتۍ اورین پنډوس کې اورېدل پیل شول او کښتۍ یې اور واخیست. موږ نجونې یې په یوه کښتۍ کې کېنولو او په سمندر کې یې خوشې کړو. کښتۍ موږ دلته ساحل ته راوستو. دلته را باندې د جاسوسانو ګمان وشو او موږ ونیول شو. دا هماغه کیسه وه چې د سوداګرو په جامه کې جاسوسانو د دې نجونو په باب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته کړې وه چې د مصري ساتونکو قمندان ته دا کیسه معلومه نه وه او د لومړي ځل لپاره یې اورېده. هغه ته امر شوی و چې دا خطرناک جاسوسان دي، باید قاهرې ته یې بوځي او د اطلاعاتو محکمې ته یې وسپاري. د دغه امر له مخې هغه د نجونو او بیا د نجلۍ سره څه مرسته کولی نه شول. هغه نجلۍ ته خپله مجبوري وویله. هغه ته پته نه وه چې د نجلۍ په تېر کاش کې نور غشي هم پاتې دي. نجلۍ وویل زه له تاسې نه مرسته نه غواړم. که ته له ما سره مرسته کوې هم نو زه دې مخه نیسم، ځکه چې ته زما دومره خوښ یې چې د ځان په خاطر له کوم مشکل سره مخامخ کول نه غواړم. زما هیڅ څوک غمخور نشته. زه هغه نجونې هیڅ نه پیژنم او له هغوی سره هم نااشنا یم. ته ماته مهربان هم ښکارې او زما زړه ته رانږدې هم یې، ځکه تا ته دا خبرې کوم. د دومره ښکلې نجلۍ نه دغسې خوږې خبرې اورېدل، دا به څنګه سړی وي چې پر خپل حال پاتې شي. دا د نجلۍ مجبوري هم وه او د شپې تیاره هم. د مصري سړیتوب په ویلي کېدو شو. د نجلۍ سره یې د مینې او محبت خبرې پیل کړې. نجلۍ یو غشی پرېښود. د سلطان صلاح الدین ایوبی پر اعمالو یې زهر پاشل پیل کړل. ویې ویل
ما ستاسې مشر سلطان صلاح الدین ایوبي ته د خپل مظلومیت کیسه کړې وه. هیله مې دا وه چې زما پر حال به رحم وکړي، خو هغه زه په خپله خیمه کې وساتلم. شراب یې وڅښل او له ما سره یې بدکاري کوله. هغه وحشي زما هډوکي هم مات کړي دي. هغه چې شراب وڅښي دومره وحشي شي چې انسانیت پکې پاتې نه وي. په دغه حالت کې د مصري وینه په جوش راغله. حیرانتیا سره یې وویل موږ ته ویل شوي و چې سلطان صلاح الدین ایوبي مؤمن دی، ملایکه ده، د ښځو او شرابو څخه ډېره کرکه لري. نجلۍ وویل تاسې ما اوس بیا هغه ته وربولئ؟ که ستا باور نه وي نو د شپې وګوره چې زه به چیرې یم. هغه ما په زندان کې نه اچوي، په خپل حرام سرای کې به مې ساتي. زه له هغه سړي نه ویرېږم. د دغه ډول خبرو اترو په وسیله نجلۍ د مصري په زړه کې د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف کرکه راولاړه او په مکمل ډول یې مصری د خپلې اغېزې لاندې راوست. د هغه زړه او دماغ په خپل واک کې راوست. مصري ته معلومه نه وه چې همدا د دین جون وسله ده. نجلۍ په اخر کې ورته وویل که تاسې ما له څیرونکو حیوان نه وژغورئ زه به د تل لپاره ستا یم او زما پلار به دې د سرو زرو په اشرفۍ موړ کړي. هغې ورته دغه لاره چاره وښودله. زما سره له سمندر نه هغې غاړې ته وتښته، د کښتۍ کمی نشته. زما پلار ډېر شتمن سړی دی، زه به له تا سره واده وکړم. زما پلار به تا ته ډېر ښه کور او پیسې درکړي، سوداګري به کوې. خو مصري ته دا لا په یاد پاتې نه و چې دی مسلمان ده. هغه وویل زه خو خپل دین او مذهب پرېښودلی نه شم. نجلۍ د لیک فکر وروسته وویل زه به ستا لپاره خپل دین او مذهب پرېږدم. تر دې وروسته هغوی د تېښتې او واده پروګرامونه جوړول پیل کړل. نجلۍ ورته وویل زه درته ټینګار نه کوم، ښه فکر وکړه. زه یوازې همدومره پوهېدل غواړم چې زما په زړه کې له تا سره چې څومره محبت پیدا شوی دی چې همدومره ستا په زړه کې هم پیدا شوی دی او که نه. که ته زما قبلولو ته تیار یې نو فکر وکړه او کوښښ کوه چې تر قاهرې پورې زموږ سفر اوږد نه شي. که موږ یو ځل قاهرې ته ورسېدو بیا به مې بوی هم ونه ګورې. د نجلۍ هدف یوازې همدا و چې سفر اوږد شي او د 3 ورځو په ځای 6 ورځې په لاره کې تېرې شي. لامل یې هم دا و چې رابن او د هغه ملګریو چې د نجلۍ ملګري ول د تېښتې پروګرامونه جوړول. هغوی په دې هڅه کې وو چې د شپې لخوا له ویدو ساتونکي وسله واخلي او همغوی پرې ووژني چې ناممکن غوندې کار و یا د هغوی اسونه وتښتوي. اوس خو لا لومړی پړاو د هغوی اړتیا دا وه چې سفر یې اوږد شي، چې په ډاډه زړه فکر وکړای شي او عمل پرې وکړي. د دې مقصد لپاره هغوی دا نجلۍ وکاروله چې د ساتونکو قومندان بې لارې کړي. نجلۍ په لومړي ملاقات کې خپل هدف لاسته راوست او مصري ته هم د هغه د خوښې قیمت ورکړ. دغه مصری کوم لوړ رتبه افسر نه و، معمولي غوندې رتبه یې وه. هغه کله په خوب کې هم دومره نازمینه نجلۍ لیدلې نه وه چې ډېره ښکلې، هوښیاره، چالاکه او له اداګانو ډکه نجلۍ چې د هغه په خیال او تصور کې هم نه وه. د هغه وینځه شوه. هغه خپل ځان، دنده او دین هیر کړل. هغه د یوې شېبې لپاره هم د نجلۍ ځینې جلا کېدل نه غوښتل. په همدې لیونتوب کې سهار مهال هغه لومړی امر دا وکړ چې نن څاروي ډېر ستړي دي، نو نن ورځ هم دمه ده. ساتونکي اتبانه د دې امر سره خوښ شول. د هغوی زړونه د محاذ د مشکلاتو ماړه سوي وو. هغوی تر منزله پورې د رسېدو لپاره هېڅ تلوسه نه لرله. هغوی ټوله ورځ آرام وکړ، ټوکې ټکالې یې کولې. خو قومندان یې له هغې نجلۍ سره ناست و او بې بنګ ومست. خیر، ورځ تېره سوه، شپه راغله او چې کله ټول ویده شول مصري نجلۍ له ځانه سره لرې بوتله. نجلۍ هغه اسمان ته رسولی و او خپله دنده یې نه وه په یاد. سهار چې کله کاروان روانېده مصري قومندان لاره بدله کړه. خپل ساتونکي ګروپ ته یې وویل چې راتلونکی تمځای یې ډېر ښکلی ځای دی، نږدې یو کلی هم دی چې ښه خوراک څښاک به هم ترې لاسته راشي. د هغو ګروپ پر دې خبره باندې ډېر خوښ شو چې قومندان یې پرې مزې چلچې کوي. خو البته په دې ګروپ کې 2 سپاهیان داسې هم وو چې د قومندان دا حرکتونه یې خوښ نه وو. هغوی ورته وویل چې زموږ سره خطرناک بندیان دي او دا ټول جاسوسان دي، ډېر ژر یې باید حکومت ته وسپارو. له څه لامل پرته سفر اوږدول ښه کار نه دی. مصري هغوی په دې خبره غلي کړل چې دا زما مسؤلیت دی چې ژر ځم او که په کراره که پوښتنه کېدله نو زما څخه به کېږي.
ستاسې په څه دواړه غلي شول، خو چې له ده څخه راوړاندې شول له ځانونو سره یې پسپسکي کول. تر غرمې وروسته یې له ورایه خپلې مخې ته ټپوسان او کارغان د کېناستلو او الوتلو په حال کې ولیدل. نښه یې دا وه چې هلته کومه مرداره پرته ده. هغه سیمه د خټو او شګو له غونډیو نه جوړه وه. صحرایي ونې بوټي هم په هغه ځای کې ولاړ وو. په تلو تلو کې هغو غونډیو ته ورسېدل. لاره مخ په پیچومې وه او د یو لوړ ځای یو میدان یې ولید چیرې چې د ټپوسانو او کارغانو غریو غوغا جوړه کړې وه. چې لږ څه وړاندې ورغلل د انسانانو مړیو بدبویي وه. دا د هغو سوډانیانو مړي وو چې د روم سمندرګي په غاړه د سلطان صلاح الدین ایوبي په لښکرو باندې یرغل کول غوښته. د سلطان ایوبي کوماندو سپرو د هغوی پر وروستۍ برخه چریکي عملیات ترسره کړل. ډېر یې ترې وژلي او نور یې خواره واره کړي وو. تر لیرې واټن پورې مړي پراته وو. سوډانیانو د خپلو مړیو د پورته کولو لپاره وخت موندلی نه و. د بندیانو او ساتونکو کاروان روان و. لږه لاره یې بدله کړه او له مړیو نه بچ ولاړ. خو قافله چې کله د مړیو تر څنګ تېرېده ویې لیدل چې د مړیو سره د هغوی وسلې هم خورې ورې پرتې دي. په هغو کې لیندۍ او غشې هم وو، برچې، تورې، نیزې او ډالونه هم. بندیانو وسلې ولیدې، په خپلو کې سره وپسنېدل. رابن هغې نجلۍ ته څه وویل چې مصری قومندان یې بېلارې کړی و. تر لرې لرې ځایه پورې مړي او وسلې پرتې وې، خو د دوی خیل ورته غونډیو ته نږدې سرسبزه ځای و او هلته اوبه هم ښکارېدې. خړوبتیا د غونډیو تر سره رسېدلې وه. نجلۍ قومندان ته اشاره وکړه. هغه نږدې ورغی. نجلۍ وویل دا ځای ډېر ښه دی، همدلته تم کېږو. مصري د کاروان مخ راستون کړ او د یوې خړوبې غونډۍ تر څنګ یې په چینه واړوه. شپه یې همدلته تېروله. ساتونکي او بندیان له اسونو او اوښانو راښکته سول. څاروي یې په اوبو باندې ورپرېوتل. د شپې تېرولو لپاره د مناسب ځای په لټه کې شول. د دوو غونډیو ترمنځ میدان پراخ و او هلته شنیلي هم و. همدا ځای یې وټاکه. کله چې د شپې تیاره شوه ټول ویده شول. مصری ویښ و او نجلۍ هم ویښه وه. په دې شپه هغه باید په ځانګړې توګه ویښه او مصری یې ښه له ځانه بې ځانه کړی وای. چې کله د خرهارې غږونه واورېدل شول نجلۍ مصري ته ورغله. د همدې نجلۍ په خاطر هغه له ټولو نه ځان ته پروت و. نجلۍ هغه د غونډۍ بل اړخ ته بوت او له هغې ځایه د لرې تللو هیله وکړه. مصری د هغې د هیلو غلام و. هغه دا احساس هم نشوای کولای چې نجلۍ یې نن د یو خاص مقصد لپاره لرې بیایي. هغه له نجلۍ سره روان و. نجلۍ هغه له درې غونډیو او شیلو هم واړوه او له کاروانه ښه لیرې شول. هغه ودرېدله او د مصري سره یې عشقي خبرې او نورې کیسې شروع کړې. هلته چې رابن ولیدل چې قومندان خو تللی او ساتونکي ویده دي، نو په ملاس تملاس ته خپل یو ملګری راویښ کړ. هغه بل راویښ کړ. په دې ډول د رابن ټول ملګري راویښ شول. ساتونکي له هغوی نه لږ لرې وو او هلته ویده وو. نجلۍ مصری قومندان دومره بې پروا کړی و چې د شپې یې پیرهدار نه دراوه. لومړی رابن له پروت حرکات سره له ساتونکو لرې ولاړ او په هغې پسې یې 4 واړه ملګري هم ورغلل. د غونډۍ ډډې ته شول او چابک روان شول. ځانونه یې مړیو ته ورسول. په لټون لټون یې 3 لیندۍ، تیرکشونه او یوه برچه راواخیسته. د همدې هدف لپاره هغوی نجلۍ ته ویلي وو چې قومندان ته ووایي چې همدلته تم کېږو. هغوی وسلې راواخیستې او یو ځای روان شول. هغه د ویدو ساتونکي تر څنګ ودرېدل. رابن د یو ساتونکي په سینه کې د برچې وهلو لپاره لاس پورته کړ. نور 4 یې هم د یو ساتونکي سر ته ولاړ. دا ډیر بریالی چال و. هغوی په یو مهال 5 ساتونکي وژلای شول او نور لاس یې هم د ځانونو د برابرولو تر وخته پورې وژلای شول. پاتې 3 اوښبانه او یو قومندان دومره ګرانه خبره نه وه. رابن چې څنګه برچه په لاس کې پورته کړه یو شغ واورېدل شو او یو غشی د رابن په سینه کې ننوت. د دې سره یو بل غشی هم د رابن د ملګري سینه څیرې کړه او را پریوت. د هغوی 3 ملګرو لا کتل چې دا څه وشول. 2 نور غشي راغلل او 2 نور بندیان ډیری شول. وروستی بندي د تېښتې لپاره شاته ستون شو. غشی د هغه په ډډه کې ونښت. دا کار په دومره چوپتیا کې ترسره شو چې له ساتونکو نه چا سترګې هم پرانه ایستې چې مرګ یې پر سر باندې ولاړ و. غشي ویشتونکي را وړاندې شول
مشالونه یې روښانه کړل. دا هغه 2 تنه ساتونکي وو چې خپل قومندان ته یې ویلي وو چې باید خپل منزل ته ژر ورسیږي. هغوی ډیر امانتګر وو. ورونو، امانتداري سړی په دواړو جهانونو کې د عظمت تر لوړو رسوي. تل په جهادي او عامیانه چارو کې امانت او صدق خپل شعار وګرځوي. هغوی امانتګر وو، ویده وو چې کله 15 واړه بندیان د هغوی ترڅنګ په پروت تېرېدل، له هغوی نه د یوه سترګې خلاصې شوې. خپل ملګری یې راویښ کړ او بندیان یې غلي غلي تعقیب کړل. هغوی عزم کړی و چې کله بندیانو د تېښتې کوښښ وکړ نو چې په غشو یې ووت. خو تر دې د مخه یې دا لیدل غوښتل چې بندیان څه کوي. په تیاره کې چې هغوی څه لیدلی شول، ویلي بندیانو وسلې راپورته کړې او بیرته راستانه شول. نو دواړه ساتونکي هم راستانه شول او د غونډۍ خواته کېناستل. څنګه چې بندیانو د ساتونکي د وژنې لپاره برچې پورته کړې، هغوی پرې د غشو وارونه وکړه او بیا یې 15 واړه ووژل. هغوی خپل قومندان ته غږونه وکړل. هغه بېدرک و. نجونو د خپلو ملګریو مړي ولیدل. په هر یو کې یو غشی ننوتی و. نجونو غشو ته په چوپتیا سره کتل. هغوی ته پته وه چې دا سړي به نن څه کوي. مصری قومندان هلته نه و او یوه نجلۍ هم ورکه وه. ساتونکو ته څرګنده نه وه چې کله بندیان په غشي ویشتل کېدل، په هماغه وخت کې د مصري قومندان په سینه کې هم خنجر ننایستل شوی و. د هغه مړی له 3مې غونډۍ سره پروت و. په دې شپه د بیدیا شګې د وینو تږې وې. مصري قومندان له خپل ساتونکي ګروپ نه خبره له هغې نجلۍ سره ولاړ او نجلۍ هغه ښه وړاندې بود. هغې ته پته وه چې ملګري یې یو خوني لوبه کوي. نجلۍ مصری د یوې غونډۍ خواته کېناوه. له همدې شیلې نه لږ اخوا بالیان او د هغه ملګري هم پړاو کړی و. ورونو، بالیان خو هغه سوډاني قومندان و چې موبي بېلارې کړی و او هغوی د روم خواته روان و. او نجونې او هغه بندیان بیا د قاهرې خواته روان و چې په لاره کې دغه تصادف رامنځته شو. له همدې شیلې نه لږ اخوا بالیان او د هغه ملګریو پړاو کړی و چې د بالیان یادونه مو درته وکړه. د هغو آسونه لږ وړاندې تړلي وو. بالیان له موبي سره د غونډۍ لوري ته راغی او په لاس کې د شرابو بوتل و. موبي د ځان لاندې غوړولو لپاره درۍ را اخیستې وه. بالیان له ساتونکي وړاندې خپلې مزې چړچې کول غوښتل. هغه سترنجي وغوړوله او موبي یې له ځانه سره کېنول. هغوی لا ناست وو چې د شپې سکوت هغوی ته نږدې د چا د خبرو له غږ سره مات شو. څنګه چې هغوی غوږ ورته ونیو، غږ د یوې نجلۍ و. بالیان او موبي ورو ورو د هغوی خواته ورغلل او د غونډۍ له اړخه یې ورته کتل. 2 سیوري یې ولیدل. له ورایه معلومېده چې یو یې نر او بله یې ښځه ده. موبي نوره هم ورنږدې شوه او خبرې یې په غور سره واورېدې. هغې نجلۍ له مصري قومندان سره داسې ښکاره خبرې کولې چې موبي ډاډه شوه چې دا د هغې د ملګرې نجلۍ خبرې دي او دا هم ورته څرګنده شوه چې قاهرې ته یې بیایي. مصري چې کوم حرکتونه او خبرې وکړې نو بیخي ورته څرګنده شوه او وپوهېده چې دغه مصری نجلۍ د خپلې مجبورۍ له امله د خپلې عیاشۍ وسیله ګرځوي. موبي بیخي دا فکر ونه کړ چې شاوخوا ته به نور څوک هم وي او هغوی د څه کولو اراده کړې او د هغې نتیجه به څه وي. هغه راوروسته سوه او د بالیان په غوږ کې وویل، دا مصری دی او زما د یوې ملګرې نجلۍ سره عیاشي کوي. دا نجلۍ وژغوره او دا مصری ستا دښمن دی او نجلۍ ستا د ملګري دوسته ده. هغې د بالیان د نورو هڅولو لپاره وویل، نجلۍ ډېره ښکلې هم ده، ویې ژغوره او په خپل سفري حرم کې ځای ورکړه. بالیان شراب څښلي وو. هغه له ملابنده خنجر راوکیښ. د 15مې برخې پای.